محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت ذکر کده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها لپاره تجارتی مال هغه یوړل او د هغه ډیر زیات برکات د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرونه خدیجه رضی الله عنها ولید او د هغه غلام میسرم بیان کړلو. نو خدیجه رضی الله عنها یو عظیمه او ډیر خو اخلاق او کردار او د صفاتو خاوند زنانه و. پاغه پسې په مکی غټو غټو سردارانو خطبه او د نکاح پیغام را لګو. خدیجه رضی الله عنها انکار کول او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخلاق میسره ذکر کړ او د خپلم حال ولیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زړه کې اراده وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نکاح کولو. دا الله رب العالمین یو لار جوړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او خپل یو ملګری نفیسه بنت منیا راولې غله نبی صلی الله علیه وسلم ته د پیغام د نکاح او هغه په ډیر ښه انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترغیب ورکړل چې یا محمد هل لك ان تتزوج، اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د نکاح رغبت کوي. هل لك فی الجمال والمال والنسب، داسې زنانا رغبت لري چې هغه ته الله جمال او خایسم ورکړی ده، الله مالم ورکړی ده او نسب هم الله ډیر اوچت خاندانم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه ته غټ غټ سرداران پیغامونه را لېږي. نو زه غریب یم ما سره حسن نشته. بهر صورت هغه دا کردار ادا کړ چې بار بار لاړه او دا رسول الله هم ته ذمہ واخسته چې نکاح جوړول دا د ما کار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ترونو ته خبره ذکر کړه چې خدیجه سره زه نکاح کول غواړم او د هغه رغبت شته ده. نو ترونه لاړلو رسول الله هم یو تر عبد المطلب چا په کور کې د پرورش کېږي او بل تر حمزه رضی الله عنه چې دا ډېر لوی شان والا صحابیم بیا جوړ شوی دا سید الشهدا به ته ویلي ان شاء الله دیمو د سیرت په هغه کې براشي د احد په لوی شهیدانو کې حمزه رضی الله عنه. نو حمزه رضی الله عنه سره لاړو دی دغه وخت کې د خدیجه رضی الله عنها خپل پلار خویلد چې دا آغا وفات شوی و. نو د هغه والی د هغه ولا چې دا آغا ولایت دا د هغه تر عمر بن اسد دا نوم آغا د هغه ذمہواری واخستله او عبد المطلب چې دا ابو طالب په دا وخت کې د نکاح خطبه ویله. دا خطبه د نکاح چې دا عربو ته موجود و. د ابراهیم علیه السلام د دین نه دوی ته دا پاتې شوی و راغلی و. ناغوبم چې نکاح تړل د نکاح دا مسنون خطبه به لوستله ان الحمد لله نحمده ونستعینه وغیره. نا خطبه هغه ولوستله او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د خدیجه رضی الله مہر هغه شل او خان چې دا په مہر کې ورکوي. مہرم یو ضروري شی ده. دا د خځه حق وي خاون باندې ورکول وي او دا کزنانه واخلي نو دا په دې باندې ګناګاری کېم نه بلکې خپل حق وصولوي. بعض نه په خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې زنانه د خاون نه خپل مہر واخلي نو بیا د په مال کې حصہ ورکړي. دا خبره خطا ده. مہر چې دا د زنانه حق ده او خپل اندي هغه معاف کول غواړي نو بیا د الله رب العالمین حکم ده فکلوه هنیئا مریئا، بیا به کې نقصان هم نشته ده بے ضرر ده. الله فرمایي بیا یې خورئ خو تا دا چې خپل د زړه په فإن تبنا لكم، الله فرمایي چې دوی په خپل رضا شي او خپل خاوند د مہر معاف کی یا بعضی حصہ معاف کی نو دا بیا څه ناروان نه ده. خو به هر صورت شل خان د هغه مہر دا مقرر کړ شو او ترونو ذمہواری واخسته چې دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلاص کی سملو غریب او فقیر او الله پیدا حالت راوسته و چاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب غربت دا ورو او بیا الله ورستو د خدیجه رضی الله عنها جن ډیر مال هم دراو. دا دوه حالت راتل مقصد داو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دواړو اندازه وي ځکه یو سړی په خپل موړ وي هغه ته د غریبانو دی غربت هغه اندازه نه وي او د الله کې ورته بعد په مو باندې الله روزه راوي. نو دې کې یو مقصد دام ده چې انسان ته د وګو خلکو دغه اندازه او شیشه د اولګه څومره سخت شي ده چې انسان وګوي یا تګوي
نو دا څومره دې روزه یو مقصد دام دا د تقوا حاصل دلو سره چې انسان ته حالت معلوم شي دی وګو د تندو خلق والا لکه د یوسف علی السلام باره کې دا راځي چې کله په مصر کې دی په خزانو باندې مقرر و او د عزیز مصر د طرف نه ټول دی خوراک خزانه هغه د یوسف علی السلام په قبضه کې وي خو دبا یو وخت روټي خوړه او یو و بینه خوړه وجه څه بیانوم شرع اسنه ز خپل خېټه باندې موړم هغه د وګو خلکو حال مې زړه نه ونول اندازه راته لګي یو لګ ډېر سخت شي بهر صورت الله رب العالمین دا لار جوړ کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خدیجه رضی الله سره د نکاح د خدیجه رضی الله سره وشول شلو خان دغه مہر هغه مقرر شو او دې کې یو خارجي خبره دام ګوره دا کافر چې دی د دوی د موږ د دین ټارګټ ده یو هغه کې دا کوشش کوي چې دا دین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت دینی شاعر دا د خلکو په نظر کې سپکونه کوي جمعه دا هیڅ تاسو به ګورو پدې څلګ وخت نه مخ کې را روانه سلسله ده دا ظالمان کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاکی جوړ کی کله کارټون جوړ کی او سره نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په نیټ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوي دا دې یو وجه ده چې نعوذ بالله من ذلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام د خلکو نظر کې کم کی اگر چې دا د دوی غټ حماقت ده دا څه نه ده خو په هر صورت دوی دا کوشش نو یو اعتراض د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ باندې دا کوي چې دا ډېر خزي ویلې کړي کافر کوي تعدد ازواج ډېر زیات به بیان کول دا یو اعتراض ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې او زه ته پوی نه ومم د کافرو او دا غوښ څه جواب وګورم نو موږ دا ویو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اولینی نکاح د هغه زنانه سره چې هغه په عمر کې دنه تقریبا نیم په نیمه دنه زیاته د خدیجه رضی الله عمر 40 کال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کال دا څومره لوی فرق ده دا څومره لوی تفاوت او جداوالی ده چې یو زنانه چې هغه 2 ځله واده شوی د خدیجه رضی الله د اول خاوند نوم عائض و داغه نه بعد بیا د په نکاح باندې ابو حالا هغه په نکاح باندې واغزه 2 ځله یو زنانه واده شوی او د 25 کال ځوان بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کې الله ظاهری کمال ظاهری خاصم او کامل درجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جریر بن عبد الله رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیات خاصته و چې دې سوال سمې سپوږمۍ شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس او ما سره خواږي نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې جوړه وسته چې سری کرخي پاغه باندې نو ما به برس سپوږمۍ ته وکړو بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا هو احسن عندي من القمر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپوږمۍ نم زیات خاص دومره خاص الله داسې ځوان هغه بیا هغه زنانه سره نکاح کوي چې هغه 2 ځله کونډوي خپل سوچو کې دا د خواهش ته پاره کدی کې دی امت او بیا نور بیان به هغه په ودونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخ کې را روان دي کوم بیان سره ودونه کړی دي نو هغه کې څه وجوه ډېر حکمتونه به کې دي د رسول الله ان شاء الله هغه بیانوم خو یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم به مختلفه د وجنه دغه په ذمه باندې ټول امت تر قیامت پورې څومره انسانان دي دغه تربیت دغه په غاړه باندې دغه په ذمہ باري باندې و نو ضرور هغه په ډېر لوی سوچ کوله او ډېر لوی پروګرام به دغه سره و نو نبی صلی الله علیه وسلم مختلفو نکاحونو کې مختلف حالات دي بهر صورت د خدیجه رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم کور تراغله او نبی صلی الله علیه وسلم سره نبوت نه بعدم تقریبا 15 کاله دا د نبوت نه بعدم بیا ژوند دی تقریبا نیم عمر نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځواني دې سره تیر کړ دا چې څو پورې ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نکاح بل واده نه وکړ او دې سره الله رب العالمین یو 2 کال بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بچی ورکړ چې هغه قاسم نوم او دا وړکوالی کې په دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسم کنیت کې ابو القاسم دا د دې قاسم بچی دی وجنه دام تقریبا شپږو کالو ته چورسید په دې دوران کې د بیا وفات شوی نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د خدیجه رضی الله عنها بل د لور الله رب العالمین ورکه زینب رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه دي زینب رضی الله د ټولو مشره وا رقیہ رضی الله عنها بیا ام کلثوم رضی الله عنها او فاطمه رضی الله عنها
دینه بعد بیا الله دوه زامن هم ورکړو نو بل یو زوی عبد الله د دې خدیجه رضی الله عنها او د دې عبد الله درې نمونه دي خلک وچ ګنا جدا جدا دي د عبد الله ته وای طیبم وي طاهر به هم وته وي دا د دوه درې نمونه دي عبد الله طیب او طاهر او یک یو ځای بیا د بیل نه علاوه ماریای قبطیه دا مقوقس بادشاہ را لګلې او یو هدیه وینځوا یګین نبی صلی الله علیه وسلم ته اخیر عمر کې الله یو بچی ور کړو چې پاغه په وفات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی غمجن و چې داغه نوم ابراهیم و شپاړس اول میاشتې بعد هغه بیا وفات شو او د دې وفات نه بعد بیا تقریبا شپږ میاشتې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وفات شو ډیر زیات غمجن و رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوخ کې روان وي او ان بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم موږ ته په جدای ور ډیر زیات خپایو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی غمجن و په دې باندې ځکه اپوختانه جوی یره د سپین سره بچایو نو دای بډاوالی بچی چې دا د خپل ته ډیر زیات محبوب به هر صورت د یو ابراهیم نه علاوه ټول اولاد الله رب العالمین الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د خدیجه رضی الله عنها او دا خدیجه رضی الله عنها دا ورونو ته معمولی مقام ولا زنانه نه و یو خدا چې په معاشره کې اولم د ډیر لوی حیثیت او اسلام کې بیا د دې مقام چې سړی وګوري ډیر الله رب العالمین اوچت مقام ور کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر النساء مریم وخیر النساء خدیجه د بنی اسرائیل د ټولو نه اعلی مرتبه والا خزه هغه مریم بیبي او د دې امت اوچتا او خیر زنانه چې دا هغه خدیجه رضی الله عنها خدیجه رضی الله مقام د دینم معلومیږي امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله دا حدیث ذکر کړی یو کرت ابراهیم جبرئیل علیہ السلام را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله خدیجه رضی الله را روانه ده او را روانه ده په لاس کې سره یو لوخه دغه سره ده پای کې تا ته ترکاری سپخلی هغه تا ته راوړي او دوی فرمایي فاذا هي اتتکا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه رضی الله راشده تر ورسیږي نو فقرا علیها السلام من ربها ومني اے نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه رضی الله ورسیږي نو ته وایي ز جبرئیل الله را لګلم دی الله طرف نام دیت السلام دا الله مم په دی باندې السلام یی او ما جبرئیل علیہ السلام طرف نام السلام علیکم دا واحده زنانه ده چې د مونږ رب العالمین عرش مالک هغه ته السلام را لګي دا څومره لوی مقام ده او بیا ته فرمایي وبشرها ببیت فی الجنه اے نبی صلی الله علیه وسلم خدیجه الله ته د یو جنت کې د یو محل د یو کور د هغه خوشخبری وکا من قصب هغه د یو ملغلر نه جوړ ده ما فيها نسب ولا صخب پای کې شور شغب نشته ده پای کې ستړیواله نشته ده خدیجه الله ته د هغه خوشخبری ورک دومره لوی مقام او حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر هغه یادول عائشہ الله فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چيله وغیرہ ذبح به وکړه نو داګه نه بیا غوخه را بلول دا د خدیجه فلان کوي ملګری دا هغه ته یوسو دا پلان کی ملګری پلان کوي ملګری ته یوسو داګه چې څومره سهیلې او ملګری وي رسول الله صلی الله علیه وسلم داګه نه بعدم هغه ته داغه په برخه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدیه لګله او داغه قدر وای کوله دا د یو خدا دا اسلام مونږ ته دا تعلیم راکوي چې زنانه چې دا ګور سپک شي نه ده دا د سپګوالي او د بیزتۍ شي نه ده اسلام ډېر لوی مقام ورکړی دا زنانه ته نبی هم فرمایي تاسو کې غوړه سړی هغه ده چې هغه د خپل اهل او د کور والا سره خصلوک کوي او رسول الله فرمایي زم د خپل کور والا خصلوک کوم انسان وګورئ زنانه باندې د خپل خاون خدمت دا لازم ده خو اسلام دا موتوي چې ګورئ زنانه ته هم ډېر قدر ورکول شي هغه عزت کول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ نه بعد هم کول یو کرته عائشہ الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو ما پدې کې د خدیجه رضی الله خور راغله حاله بنت خویلد هغه اجازه وغوښتله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه د خور د وجه ځکه دا یو ورونو خواندو اکثر داسې کیږي د اوازونو کې شانواله وي هغه لهجه आवाज اکثر دا یو شان دي نو د دې حاله بنت خویلد د دې आवाज او لهجه هغه د خپل خور خدیجه او خدیجه د دې وخت وفات شوه نو دا आवाज چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واورید
نو ډیر زیات غمجن شول او خدیجه رضی الله یاد کړه اللهم حالت بنت خویلد یا الله دا حاله بنت خویلد راغله یغه आवाज مو اوریدل عائشہ الله فرمایي چې ما ته ډیر زیات غیرت راغله او ما ته چې ما تذکر من عجوز من عجائز قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قریش واز بډای خزه واغه یادوي حمراء الشدقین سره وخی دغه او هلاکت فی الدهر مخ کی زمانه کې مړه شوې ده او ته اوسم خدیجه یادوي نو بیا یو کرد عائشہ فرمایي چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم چې اے خدیجه عائشہ د خدیجه محبت الله ما ته نصیب کړی دا په دې سره کې ته الله چولې او ورونو خدیجه رضی الله عنها دومره زیات احسان ده په ما باندې او تا باندې دغه احسان ده چې کله رسول الله تعالی نه وਹੀ راغله نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی غبراو انتهایی غبراهټ په نبی زمبر بلکې حدیث کریم امام بخاری رحمه الله او الفاظ چې یا خدیجه لقد خشیت علی نفسی پسان باندې یریګم چې ځان یره را باندې پیدا شو یا خدیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وخت کې چې څومره زیات همت خدیجه رضی الله هغه بند ورکړو هغه د مونږ د اسلامی تاریخ یو لو یو زلان د باب ده خدیجه رضی الله تعالی فرمای کلا والله لا یغزیک الله ابدا قسم بالله نه نبی صلی الله علیه وسلم الله به تاسو رسوا شکمینا الله به تاسو شرموینا زکه تا کې ډیر خولي صفات دي انک تصل الرحم ته خپلوانو سره خپل ولی جوړاوي خپل ولی پاله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتحمل الکلا د خلقو بوجونه په سر اخلي وتکسب المعدوم یو سړی کاروبار نوي نوکری نوي کسب نوي معاش نوي تکسب المعدوم ته کار ګوري رسول الله وتقر الضيفه او ته د ملما عزت کوي او تا کې دا وتعين على نوائب الحق حق مرګرتیا ته په حادثو کې هم کوي هر وخت ته د حق سره وي نو یا رسول الله تا کې ډېر خصيفات دي تابع الله رسوا کوي نه دا ډېر بهترین او ډېر اعلی د خدای طرف نه اسلام موږ ته دا کوي چې بعض اوقاتو کې بخاون اغا د خدای تسلی ته ډېر ضرورت لري د خاون همت کله کله اغا دغه او چتول د پاره لوی سبب د خدای ملګرتیا دغه همت جوړول دا به خدای کوي ځکه نر باندې ذمہ واری ډېر نو خدیجه رضی الله دی امت په مونږ ټولو باندې احسان ده د نبی صلی الله علیه وسلم بیا راوست خپل تر زوی ورقه بن نوفل ته چا تاسو ته حالت معلوم دي او په هر صورت خدیجه رضی الله سره نکاح وشول او دا یو لوی الله رب العالمین احسان وکړل قران کې دیته الله رب العالمین اشاره کړی دا ووجدک عائلا فاغنا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته الله غریب محتاج مونږ کړی نو فاغنا الله مالدار کړي خدیجه رضی الله چراغله د نبی صلی الله علیه وسلم سفرونه هغه ډیر بیا تکلیفات هغه ختم شول بعد د خدیجه رضی الله مال هغه به سوداګرو ته ورکو او حساب کتاب نبی صلی الله علیه وسلم کول دا د الله احسان وی چې انسان ته الله رزق ورکوي نو عبادت او پاسانه ورکوي نو د عبادت ته سړی فارغ وي ځکه سړی ټول اورز غریب لګیوي مهنت کوي ناغه ته ډیر کم وخت ملاويږي زړه به غواړي د دین باندې عمل کول خو وخت نه ملاوي یو سړی ته الله وخت ویر کی اسانتیا پیدا وکي په دې د الله شکر او باسي نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله دا احسان وکړ او الله دا فرمایي او وجدک عائلا فاغنا نبی صلی الله علیه وسلم ته الله مونږ کړلې محتاج او فقیر فاغنا الله مالدار کړی نو دا د خدیجه الله په دې سره نکاح وکړ ان شاء الله مخکې حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیانوه بتوفیق الله تعالی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم